الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاد سرور سردار احساس بیا تاسو ته په یو بل ویډیو کې حاضر او لسمه روژه ده او بیا راووتو. تاسو لیدی شئ دې سایډ ته هشام علي دی را سره، باسط دی، زیمه جاوید دی او مقصد هم دا دی چې بس لږ ټیم به مو وځي او په دې کلي کې دا شور او دا ټینشنونه غمونه ډېر دي یار، په مخه مرګونه دي، الله دې معافي وکړي. نو په دغه سوچ باندې راووتو چې لږ د دې طرف ته ښکلاګانې چې دي دا به تاسو ته هم وښیو او په خپله به هم ووینو او د روژې دا ټیم به هم لږ لنډ شي ماښامي پورې. او وړوکی عمر را سره هم دی، بل ورځم عمره راشه که نه زویه بر راشه. سلام وکړه ټولو ته شابه، ټولو ته دعا سلام. په خولې کې دې څه دي؟ ښه ده وایه. یو مسافرو ته سپیشلي زمونږ دعا او سلام، ځکه چې مسافر په زړه باندې نري وي، د وطن نه بار وي، د کور نه بار وي، که نه زویه؟ نو بس ته پکې چا چاته دعا سلام کوې؟ ووایه شابه. روژه ته روژه نه نیسې؟ دا ولې روژه نیسه که نه، دا خو روژې دي یاره، ته خورې موږ نه خورو. دا بل ورځ ورک شوی او ویډیو خلکو کتلې وه که نه یاره؟ او که نه. نو څنګه په یو ورځ باندې خفه وې؟ ډېر خفه وې که لږ؟ ښه دا اوس موږ چېرته ځو ووایه که نه؟ د کتونکو ته ووایه چې موږ چېرته روان یو؟ کړپې ته روان یو؟ دا ټیک ده. ته به اوس په خپله راځې هیلې ورتاونه کړې. او خشام را سره هم دی، د خشام سره به هم یاره یو څو خبرې کوو. خشام به دا اوس نن سبا چې کوم حالات روان دي دا نور څه نشته، خو تماچه ده او ډز دی بس انسان لاړ. نو خشامه السلام علیکم. وعلیکم سلام او ډېره زیاته مننه. او روژه هم ده او ته زموږ سره راوتې دي سې؟ بس یاره د روژې مازدیګر دی او ډېره زیاته مزه کې ډېر وخت بعد دی پټي ته روان یو. تاسو خو ریګولر دی، خو زه ډېر وخت بعد ځم پټي ته. پکې تلم خو دا خو وروره کلیوال ژوند دی، غنم به هم ریبو، جوار به هم ریبو، ګوډونه به هم کو. ګوډونه خو څوک نه کي، خو بهرحال لکه دا د ژوند سره تړلې خبرې دي. څه حالات یاره دا روژې دې څنګه روانې دي؟ بس یاره روژې خو ښه برابر روانې دي، ډېرې زیاتې ښکلې دي. خو بس صرف د دې کرونا د دې وبا د وجې یو خس دا ژوند لږ تنګ شوی دی. او که نه یاره دا مرګونه هم سیوا شوي دي یاره. مرګونه خو بس سیوا شوي د خلکو د یو بل نظرونه لږ راکور شوي دي. او که نه یاره الله دې رحم وکړي، ځکه چې سهار پاسین وي دا مړ دی. او زمونږ په کلي کې خو بس دا یو ریکویسټ دی. څنګه یې لکه ښه دا دی یاره دی راورځ دا ملګری به راغلی دی، لږ شاته شو دی خپله غواګی راوباسي او سري یې. غواګی دا ده چې لکه وړکي د غوا بچی دی نو غواګی. نو یاره زمونږ خو دا ریکویسټ دی خلکو ته چې د یو بل سره دا مینه وکړي، محبت وکړي. قسم دې دومره مختصر ژوند دی چې لکه هېڅ پته هم نه لګي. او پخوا خو به مرض وه، دا اوس خو هټ اټیک دی یا تماچه ده. نو زما په خیال چې دې نه هېڅ هم نه جوړېږي. کور والی هم په خفګان کې پاتې شي، مور پلار خویندې رونه بچي، هغه غریب هم داسې بې وخته لاړ شي. بس احساس صرف د ډس کولو دا لږ ټیم یې بیا سړی ډېر زیات قسم دې ستومانوي که نه. لکه بس انسان یې پوه نه شي، څوک چې ډز وکړي هغه هم تباه شي او څوک چې مړ شي خو ژوند لري. په هغه خو په کور والا باندې هم دا دنیا پور شي، په هغه غریب هم داسې دغه شي. خو بهرحال دا وړې وړې خبرې خو هم چې میډیا ته راشي نو خبر، ځکه چې دې وړو وړو خبرو نه لوی لوی فسادونه جوړېږي. نو خشام هغه دې عمر راړي راځه. نو زمونږ اوس مقصد دا دی چې لکه شعر و شاعري به هم کېږي، خو مونږ وایو چې داسې لږ شان داسې ویډیو کړو چې تاسو ځان سره لږ په ټچ کې ساتو، نو دا هم مزه کي که نه. مطلب سړی پکې دغه لږ خپلې خبرې وکړي، ګپ شپ ولګي، نو دې ځان له مزه وي. بهرحال په بره باندې به ځو چې څومره ځایونه دي، لږ ځایونه راځي ډېر، هغه به هم تاسو ته ښیو، ګپ شپ هم لږ هغې پورې زموږ سره اوسئ. فاینلي را ورسېدو بربوړی ته. تاسو کتی شئ ډېر ښکلی موسم دی یاره. روژه ده خو لکه داسې نه محسوس و چې یا تږي یا وږي وو که نه خشامه؟ بلکل موسم ماشاءالله ډېر زیات ښکلی دی او روژه خو ډېره زیاته اسانه ده. که خیر یې الله پاک په موږ باندې د دې نه هم ښکلې تېري انشاءالله. انشاءالله انشاءالله. دا تاسو وګورئ یاره ډېر ښکلې شینکي ده، ګرینري ده، بارانونه شوي دي ډېر.
ډېر زیات نور دی یاره تیز ډېره سخته ګرمي په دې ټایم کې محسوسېږي چې موسم ښه دی خو چې نور ته ودرېږي یاره بیا ډېره زیاته ګرمي تاسو کتی شئ دا تاسو کتی شئ موږ بربوړی نه بلکې راواوړېدو دا کم مارکیټ دی شمه دا دې مارکیټ خو څه نوم نشته دی ځکه دا دومره او ګوره ماشاءالله ډېر شي خلک روان دی یاره خلک ډېر شي روان دی واړه واړه حافظان دي څنګه حافظ صاحب ښایي دا پکې دوکانونه دي تاسو کو کړپې ته بره تلی شئ البته دلته راځئ او شاپینګ پکې کول شئ د ملګري السلام علیکم میګانو ښه ټیک ټاک دا غټ مارکیټ دی دلته پکې چاپ شته شاپینګ سنټر پکې شته د ټیلرای دکان پکې شته سید روان پکې شته ماشاءالله او څه څه غواړې دا وګورئ دی خواږه ته روجې نه نیسئ شمه دی روجې نه نیسئ راشئ راشه راواخله السلام علیکم سید روان سلامونه سید روان دی زموږ سره زموږ یار دی ډېر ښه سړی دی خپل مزدوري کوي سید روانه څنګه یې روریا همې لږه ویډیو کوله او سید روان روجې څنګه روانې دي یار ښه زبردست و مسافر ته سو دعا سلام بس آباد او خوشحاله و ګرمي شته که نه موسم ښه دی که نه زه شکر دی مونږ خو ځو د کړپې طرف ته دا د سید روان دکان دی تاسو چې کله هم غر ته ځئ ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ دی خو هر څوک پېژني ماشاءالله د ده سره پیاز ټماټر الوګان مرچکې هر شیز شامه ته ورته وایي ځکه چې ما یک دې طرف ته بس هر شی پکې ښه ښکلې میلاوېږي د کلي نه مه راوړی د دې ځای زبردست سړی دی زمونږ یار دی سید روانه زه ښه ده یاره بیا به ګپ لګو انشاءالله الله په امان نه دی وایي خوښ دا ګور روجه خور دی روجې نه نیسي او دلته پکې دا ټیلر دکان هم دی دا پکې میډیکل سټور دی دا پکې شیرین وعلیکم سلام خیر وریا ټیک ټاک نه بس دا ګوره ګلونه ماشومان دي ماشاءالله ډېر ښکلې موسم دی ډېر ښکلی نو سورې دی ځکه مونږ وایي چې راشئ دی ځای کې یو څو خبرې وکړو تاسو ته دا زموږ سره یو بل ملګری دی او ستاسو نوم دی عمر جلیل ماشاءالله عمر جلیل ته کوم ځای میزورو دی به اوس میزورو ته ځای کې غر ویښته روژه شته ماشاءالله ماشاءالله څومره روژه ده ستا پنځمه څو به نیسي 15 کو اوس خو جو 13 نشي نه ځکه چې تا پکې 15 وخوړې خو ماشاءالله په دې موسم خو ښه دی که نه تږي کېږي که وږي کېږي ډېره مازدیګر ته که نه هغه سکول ته ځې که نه سویم کې ماشاءالله ماشاءالله د میزورو په دې سکول کې الله دې کامیاب کا سویمه پورې دی 15مه پورې زه ښه دی یاره روجې خو ماشاءالله دا خو ډېر د ثواب کار دی چې ته روجې نیسې الله دې تعالی دې توفیق درکړي زموږ سره د وروسته نور ملګري ماشومان واړه واړه را روان دي چېرته ځې لږه چېرته کړپې ته سله کور ته ستاسو کړپې کې کور دی ته دغه څه عین و عین رور ستاسو نوم دی محمد ایاز او ستا څه اریاز کو ریاض او ستا محمد امین د دا اواز پکې تیز دی مړه تاسو کې چا روژه ده لاس اوچت کې صحیح ستا روژه شته ډېره ماشاءالله ته خو ډېر تازه د ده روژه ده وګورئ تاسو ده ته لږ نږدې وګورئ د ده روژه ده بیا ده ته په تاسو کې چا روژه ده ووایئ ستا څومره روژه ده او ستا ده به نیولي تا به څو روژې نیولي 15 ماشاءالله 15 دم دي یاره 15 دم دي نو دا ماشاءالله زموږ سره د کړپې ګلونه ماشومان دي او تاسو چېرته تللی وئ دکان ته تللي وو څه دې خواړه کړو تا خو روژه ده دا ګوره دې مونږ راونیو ځکه چې دی زما روژه ده او اوس یې زه دکان ته تلم سید روان نه څه واخېسته خامخا دا ګاټۍ ته راورسېدو ماشاءالله کته یو کس را روان دی ډېر تیز په موټر سایکل باندې نو مهرباني چې سپیډ نه کېږي نو دا به ښه خبره دا ګوره او دلته زموږ سره په کړپه کې بل مارکیټ هم جوړ شوی دی بهي دا تاسو لیدی شئ یوه دوه درې څلور دوکانونه دي پکې یو خو پکې جو کریانه سټور دی او دا نور خالي دي
نو که چا ته د ګیرا چا د څه ضرورت وي نو یوه دوه درې دا درې خالي دي کاڼلې راتلی شي دلته ځان له پکې اخیستی شي که نه لکه غر ته پکې ځای که نه سب اوس خو غر کې لرګین نشته څه راوړی غوړاستې لاچیانې چا ول دي ها شامه نو ګرمي ده یاره دا ډېرې خبرې خو هم سړي ستړي کړي خو زمونږ د خبرو مطلب دا دی چې دا ملګري تیم خوند واخلي دا ویډیو څومره زموږ ملګري دا وګوري ځکه چې دا کلیوال رنګونه چې دا سړی لږ ژوندی ساتي هغه احساسات جذبات زموږ مطلب هم دا دی چې دا کلي کې بهر لږ وځو لږې لږې ویډیوګانې جوړې کړو دا شنه پټي او دا شنې ونې څانګې تاسو ته وښیو او ستاسو هم خوښې شي خوند ترې واخلئ د ژوند هغه زړه راښکونې کوم ځایونه چې دا دي نو موږ وایو چې دا موږ تاسو ته وښیو ځکه چې په شینکۍ څومره ګرین دی څومره شینکۍ دومره د انسان هغه زړه پکې خوشحاله نو هغه لږې لږې ویډیوګانې الله دې کړي چې ستاسو خوښې شي مزې ته یې اخلئ بره به ځو نور ځایونه به تاسو ته ښایي هغې پورې زموږ سره اوسئ